ضرورت د عملیات ته پیدا سي مشاهدین هم د عملیاتوي کنو په دغه حالت وضعیت کې ده شپې تر سهار مراقبت سو او ضرورت نه پیدا کړی چې مداخله وکړي. بهتر است. شب خیلی بعد اولاد ما بسیار بعد میگفتیم میمونیم باید اینجا به شفاخانه ان شاء الله تداوی میشه ان شاء الله توکل دکتر سوی اطمینان دادیم خوب است. او که ان شاء الله ترى تجاوز کن کی تباکی افغانستان کې من د 2 میلیون شپږ لکه مالیه لرو موږ ته وسله ورکړي اسلام آباد پورې موږ ځو. نو تاسو دعا کوئ نه الله به انتقام په خپل اخلي یا زما ستا په ذریعه او یا په بله ذریعه د خدای ته د شفا درکړي الله به کدام جای خیلی سر جرات کم داره و رویش بسیار سرش چیزا چون قابل انتقال نبود گفتم یکم کمکایش یکم وضعیت مریض خوب شد باید انتقالش میتونیم و بخش مربوطش 11 نفر 60 نفر چشمگیر خودم از دست دادیم شهید شدم از امارات بسیار خوش هستیم در قدم نخست بسیار کمک کردن دیگه با وقت وعده رسیدن دیگه مریضا رو انتقال دادن. براتون شفای کامل قربانتان لطفتان است زنده باشین تشکر. ووقت باندې تداوی وشو علاج وشو ان شاء الله الله به دې وکړي بل فعالیت ته واپس شي. دعا کوه الله تعالی دې وکړي.